د کرکټ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې د سپورت وت مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته په آی پی ایل کې د روزونکو وطنداري په هکله معلومات درکړم چې آیا دا خبره رښتیا ده که نه. څرنګه چې تاسو خبر یاست په سږ کال آی پی ایل کې د پنجاب کینګز لوبډلې روزونکی ریکي پونټنګ دی چې د استرالیا هېواد څخه دی. په پنجاب کینګز لوبډلې کې 8 بهرني لوبغاړو څخه 15 استرالیایي لوبغاړي دي. سربیره دی چې استرالیایي لوبغاړي ښه نه ځلیدلي دي، خو ریکي پونټنګ بیا هم دی ته په مکرره توګه چانس ورکوي. آیا دا خبره رښتیا ده که دا اوازې دي چې کله یو بهرني وزونکی خپل هیوادوالو ته ډېر چانس ورکوي او نور لوبغاړي چې ښه فارم کې دي هغه یې د خارجیانو په خبره اګنور کوي؟ نو که د تصویر کې تاسو ګورئ ما ټوکه جوړه کړې ده، ریکي پونټنګ اشاره کړې ده، وایي عمرزیه ته پوهېږې دوی ټول زما هیوادوال دي، زه به تا ته بل کال کې چانس درکړم. نو راځئ یو تحلیل وکړو د پنجاب 8 لوبې چې آیا په دو کې ریکي پونټنګ استعداد ته یې کتلي او که خپل وطندارانو طرفداري کړې ده. په لومړۍ لوبه کې چې پنجاب د ګجرات سره وه په کې عمرزي ته یې چانس ورکړی و او 2 استرالیایي لوبغاړي وو. د استرالیایي لوبغاړو تر اخره پورې به په د زی ډنګ تاسو ته معلومیږي چې موږ هایلایټ کړي دي چې څومره سکور یې کړی. ماکسویل په 0 وسوځېد، عمرزي 14 منډې وکړې، یوه شپږیزه او 2 څلوریزې یې ووهلې. سټرایک ریټ یې چندان ښه نه و، سټونز هم خو چندان ښه نه و، خو بیا هم 20 نمرې 15 ټوپک یې کړې. که بالنګ ته راشو، بالنګ کې که سټونز عمرزي تفاوت وګورو، عمرزي لږ اکانومیک لیټ روده خو ماکسویل بیا لږ ښه وه. نور د یو لوبغاړي مزه نشته وه، لوبه پنجاب وګټله. دویم لوبه کې دی لکه فرګوسن د عمرزي په ځای راوست، خو ماکسویل او سټونز بیا چانس وخوړه. دواړو په بالنګ کې یو اندازه ښه وو، بیټینګ کې دوی ته نوبت ونه رسېده کوم خارجي لوبغاړو ته او دا لوبه پنجاب وګټله. دریمه لوبه چې د راجستان په مقابل کې وه، په دو لوبه کې لومړی راجستان بیټینګ وکړ او پنجاب چې بالنګ کوه ماکسویل یو اور کې 6 نمرې، سټونز 4 اور وکړه 48 چې په هر اور کې 12 او هېڅ وکټ یې وانخیسته. لکه فرګوسن بیا لږ ښه وه. نو په بیټینګ کې راشو، سټونز 1 نمره وکړه، په بالنګ کې ونه چلېده، بیټینګ کې او ماکسویل 10 نمرې وکړې خو چندان لوبه ونه کړه. دا لوبه راجستان وګټله. که څلورمې لوبې د پنجاب ته راشو نو دا لوبه د چینای په مقابل کې وه. سټونز 4 نمرې په 2 ټوپو کې وکړې او ماکسویل 1 نمره وکړه په 2 ټوپو کې. نو په بالنګ کې سټونز 48 نمرې ورکړې، هېڅ وکټ یې وانخیسته. دا لوبه خو خوشبختانه پنجاب د هندي لوبغاړي په مټو ګټله، خو تېره لوبه کې هم دی ونه چلېدل، بیا ونه چلېدل، 2 لوبه کې چانس ورکړی و. نو 15 لوبې ته که راشو، په تېرې لوبه کې د استرالیایي لوبغاړي چې ښه نه ځلیدلي وو دا ته بیا چانس ورکړی شو. ماکسویل 2 واره 3 نمرې وکړې په 2 ټوپو کې او سټونز 4 نمرې وکړې. په بالنګ کې ماکسویل 3 اورو کې 40 وکټه یې وانخیسته او سټونز په 4 ټوپو کې 6 نمرې. دا لوبه سنا زیدآباد وګټله. په 6مه لوبه کې د کې کې آر په مقابل کې وه. په 2 لوبه کې دو خاطر انتقادونه زیات شول، سټونز ایسته کړ خو خپل بل استرالیایي لوبغاړی یې راوسته چې هغه کیپر ده او هغه 2 نمرې وکړې. ماکسویل 2 نمرې او بل استرالیایي لوبغاړی هم په 2 لوبه کې و چانس ورکړ شو چې هغه 11 منډې وکړې په 15 ټوپو کې. او په بالنګ کې راشو، همدغه لوبغاړی 3 اورو کې 10 نمرې، 1 وکټه یې واخیسته. ماکسویل 2 اورو کې 15 نمرې. دا لوبه پنجاب د چارلز په ښه بالنګ خاطره وګټله او د ډېر کم رن ریټ څخه یې دفاع وکړه. په 9مه لوبه کې بیا ژور برلیټ ته چانس ورکړ شو، 3 اورو کې 26 نمرې ورکړې، 1 وکټه یې واخیسته او بیا د استرالیایي کیپر
ته چانس ورکړ شو چې 29 نمرې 11 ټوپو کې وکړلې. لږ څه ښه وه خو بیا هم دا وایي چې د تنها استایي لوبغاړي ته چانس ورکوي او تغییرات کې راولي. په 8مه لوبه کې که وګورو د بیا دا لوبه د آر سی بي مقابل کې وه. د لوبه کې بیا کیپر ته چانس ورکړ چې د استرالیا سټونس بیا را میدان ته داخل شو. دا واره یوه منډه وکړه او په بالینګ کې یا اور کې 14 نمرې کړ بیا ونه ځلېد او د هغه استرالیا بل بالر په 3 اورو کې 28 نمرې راکړې هېڅ وکټ یې ونه اخیسته هېڅ ونه ځلېده. خو بیا هم په مسلسل ګورئ چې تاسو منظمه توګه استرالي لوبغاړو ته چانس ورکوئ او تاسو ګورئ چې هر لوبه کې استرالي لوبغاړي که چلېدلي که نه چلېدلي دی ته چانس شته. که د ډي کاک لوبې ته راشو نوموړی په لومړۍ لوبه کې 4 منډې وکړې، په 2مه لوبه کې ښه وځلېد 19 نمرې وکړې، 3مه لوبه کې یوه، په 4مه لوبه کې بیا یوه، په 5مه لوبه کې 15 او په 6مه لوبه کې 23 نمرې وکړې، په 9مه لوبه کې 2. نو په مجموع کې وایي فلاپ. که موږ د افغان لوبغاړو په هکله وغږېږو په سږ کال کې راشد خان چندان فرم کې نه ده، یو په آخري لوبه کې ښه وځلېد 2 وکټې یې واخیستلې. نور ښه وضعیت کې ده خو د آخر لوبه کې لږ لږ مزه یې نشته. او دلته تاسو ګورئ چې د لوبغاړي په کوم کالو کې په آی پی ایل کې څومره وکټې اخیستي دي. تنها بالنګ مقایسه مې کړې ده او مجیب رحمان ته یوازې یو لوبه کې چانس ورکړ شو، یوه وکټه یې واخیستله 28 نمرې یې ورکړې. باید هغوی تر اوسه پورې چانس نه ورکړ شوی. او عمرزي ته هم یوه لوبه کې کوم وکټه ونه اخیستله 29 نمرې یې ورکړلې. نو دغه د افغانانو وضعیت ده. نو که تاسو وایئ چې څنګه دا د مقایسه کړه چې عمرزي ته چانس نه ورکوي خو راشد هم هېڅ ښه نه ځلېږي ولې چانس ورکوي. راشد دو خاطره چانس ورکوي چې راشد په قیمت اخیستل شوی او بل راشد ځان ته یو غټ نوم ګټلی په کرکټ کې. د هغه کښېنول هغه ډېر مینوال لري، دو خاطره په هغه اعتبار ده که په بالنګ کې ونه ځلېږي فیلډینګ کې ځلېږي په بیټینګ کې ځلېږي. نو دو د خاطره داسې ده چې بعض لوبغاړي چې ډېر مشهور وي او په قیمت اخیستل شوي وي هغه نه کښېنوي. نو دا یو علت ده چې ما تاسو ته شریک کړم. ما یو سوال چټ جی پي ټي ته ورکړ، د هغه نه مې پوښتنه وکړه د هغه کوچ یا روزونکو مثال راوړه چې خپل هیواد خلکو ته ډېر چانس ورکوي او نور خارجي لوبغاړي چې ښه استعداد هم لري خو د نورو هیوادو څخه دي هغه ته چانس نه ورکوي. نو دا د چټ جی پي ټي ځواب ده. هغه لیکلي دي چې یو ریکي پارټینګ ده چې په ډیلي ټیم کې کوچ و، سټونس، مارش، سیمس دې ته او ګرین میکسویل وروسته هغه ته چانس ورکوه. خو نور ویسټ انډیزي او نور لوبغاړي ته چې هغه وخت کې فارم کې وو آل راونډر هم وو هغه ته چانس نه ورکوه. بل برند مکالم د کې کې آر کوچ و په 2002 کې هغه ټیم سعودي ته لکي فرګوسن ته دې ته ډېر چانس ورکوه او د ساوت افریقا افغانستان نور لوبغاړي ته چانس نه ورکوه. نو دا هغه مثالونه دي چې موږ یې کتای شو چې په آی پی ایل کې رښتیا هم شان شته دي خو شاید ډېرې قصدینې دی به دلایل لري او دا به مطبوعات ته نه راوځي. نو غوښتل مې تاسو ته دا معلومات وړاندې کړمه. نو تاسو په کامنټ کې ولیکئ چې آیا رښتیا هم دا موضوع شته که نه هر څوک استعداد ته ګوري. او زما چینل چې سپورټ ویت مسعود ده دا د ملګرو سره شریک کړئ چې سبسکرایب یې کړي. ډېره مننه.